ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو سلامونه. هیله کوم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. خپل درسونه د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. لایک مه هیروئ او خپل چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. بیا به هم نن خپل نوی درس په څه شي پیل کړو؟ اوس نو تاسو زده شوي. په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه به پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. خپل درس، خپل د ډوډۍ خوراک، خپل خوب، هر څه په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. موږ تاسو نوی درس څوم درس دی؟ شپږویشتم درس دی. شپږویشت په پښتو کې داسې لیکل کیږي، ښه زده کړئ چې کارخانګي درکوم، او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي شپږویشتم حرف به کوم حرف وي؟ د ګاف حرف. ګاف تېره ورځ تاسو کاف ولوست. ګاف هم د کاف په شان لیکل کیږي، خو یو پنډکی هلته پاس لري. ګاف هم په کلماتو کې د نورو حرفونو په شان درې غږه لري: ګا، ګې، ګو. ګا، ګې، ګو. چیرته ځینې کلماتو کې د ګا، ځینې کلماتو کې د ګې، په ځینو کلماتو کې د ګو غږ کړي. اوس به وګورو چې ګاف ما په کومه کلمه کې تاسو ته انتخاب کړی او څنګه غږ کړي. ګاف ګړی. دغه په تصویر کې چې ګورئ دغه ته ګړی وایي، اوبه پکې اچوي. ګړی. لنډې شیبې ته هم په پښتو کې ګړی ویل کیږي. یو ګړی ودره، یو ګړی صبر وکړه، دا بل ګړی دی. او دغه ته هم ګړی وایي چې اوبه پکې اچول کیږي. ګاف ګړی. بیا به هم راشو وګورو چې ما ګاف په کومه کلمه کې تاسو ته انتخاب کړی او څرنګه غږ کړي. ګاف ګیدړه یو هوښیار حیوان دی. په دې تصویر کې تاسو ورته وګورئ، دا ډیره چالاکه، مکاره او ډیره تیز حیوان دی چې کله کله د کورونو نه چرګان غلا کوي او خوري یې. ګاف ګیدړه په ځنګلونو کې اوسي او ښکار ته ځینې وخت کورونو ته ورځي او چرګان غلا کوي او بیا یې ټوټه کړي، بیا یې وخوري. ګاف ګیدړه. بیا به راشو وګورو چې ما ګاف تاسو ته په کومه کلمه کې خوښ کړی چې په شروع کې راغلی او څرنګه غږ کړي. ګاف ګاډۍ. وګورئ دې ګاډۍ ته، دلته ګاف د الف سره راغلی، ګا تلفظ کیږي. دا ښکلې ګاډۍ وینئ، په آس تړل کیږي او آس ډیر فیشني آس دی. ګوره سره پوپکونه یې ورته تړلي او شاته بیا خلک کیني. ګاف ګاډۍ. د ګاډۍ سورلی ډیر خوند کړي، ډیر ښایسته حرکت کړي دغه آس. ګاف ګاډۍ. بیا به راشو وګورو چې ما ګاف تاسو ته په کومه کلمه کې خوښ کړی او څرنګه غږ کړي. ګاف ګل. ګو غږ کړي. ګاف ګل. څومره ښایسته ګل دی، وګورئ نیم واس شوی. ګاف ګل. ګورئ چې ګلان ونه شکوئ د هیڅ ځای نه، په باغچه کې، په خپل کور کې چې ډیره ګناه لري او ډیر بد کار دی چې تاسو ګلان وژنئ او شکوئ. ګاف ګل. د ګل د لیدو نه خوند واخلئ، د بوی نه خوند واخلئ، شکوئ مه. ګاف ګل. ښه، اوس به نو راشو د ګاف ترانه به درته ولولم. وګورئ چې ما څه شی درته انتخاب کړي، په کومه کلمه کې مې ترانه انتخاب کړي. ګاف ګل ته مې ترانه انتخاب کړي، 2 ځله به یې زه درته ولولم.
ګلان مشک کوئ بچیانو، ګلالیو ماشومانو، ټوله سیمه به ګلزار شي، ښایسته به نوبهار شي. بیا به یې درته ولولم ځکه دا ډېره یوه ښه ترانه وه. ګاف ګل، ګلان مشک کوئ بچیانو، ګلالیو ماشومانو، ټوله سیمه به ګلزار شي، ښایسته به نوبهار شي. په دې ترانه کې بیا تاسو ته ویل شوي چې ګلان مشک کوئ چې ټوله سیمه هم ګله ګلزار او ښایسته شي. اوس یې تاسو را سره ولولئ. ګل، ګلان مشک کوئ بچیانو، ګلالیو ماشومانو، ټوله سیمه به ګلزار شي، ښایسته به نوبهار شي. یو ځل بیا یې هم ولولئ. ګلان مشک کوئ بچیانو، ګلالیو ماشومانو، ټوله سیمه به ګلزار شي، ښایسته به نوبهار شي. ډېر ښه، ډېره ښایسته مو لوسته، ډېره ښه مو لوسته. او اوس نوبت رسېدلی کارخانګي ته. یوه صفحه د ګاف حرف نه او یوه صفحه د 26 عدد نه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او بیا یې خپل مورجان او پلارجان ته وښایاست چې کومه تېروتنه م نه وي کړې. نورم وخت پوره شه، الله مو مل شه. د خدای پامان.